ذریعه ګرځېدلی وی او بله پوښتنه به هم د دغه سره ملګری کړمه د چنګیز خان ذکر تاسو وکړو خان عموما مونږ چې خان لفظ راشي نو مونږ وایو دا پښتون دی تاسو ذکر وکړو چې چنګیز خان پښتون نو حکومت یې کړی په پښتنو د خان دا لفظ اول به دا خبره سپینه کړو دا د پښتو لفظ نه دی مونږ اکثر چې څوک د چا نوم سره خان تړلی شي مونږ وایو دا پښتون دی په امریکا دا د پښتو ژبې ټکی نه دی دا د ترکي ژبې ټکی دی خان په معنا د مشر دی د معزز دی د نواب دی د واک د خاوند دی خو بیا دلته چې کله په موږ باندې د مغولو بلا دلته خاندانونو حکومت کړی دی مثال د دې چنګیز خان او علاقو خان نه وروسته چې دلته کې کومه بله مغول قبیله راغلې وه هغې ته به کریت وي په کریت کې د علاودین په نامه باندې شمس الدین په نامه باندې دا لوی بادشاهان تېر شوي دي بیا په دغه کې یو بله قبیله برلاس په نوم باندې راغله دا مغول ده چې په هغې کې تیمور لنګ یو ډېر مشهور سړی تېر شوی دی چې هغه هم دلته کې مثال په موږ باندې حکمراني کړې ده اوس په دغه ژبو کې یعنې د دغه ترکي ژبو کې خان معزز په نامه دی دغه مغول چې کله دلته کې راغله نو دوی به خپلو پوځي مشرانو ته سیاسي مشرانو ته یا بل چا به ستوره کړې وه یا په دې خپلو محکومه خلکو کې چې به کم د دې مرسته وکړه د دې وفاداري به وکړه هغې ته به یې خان خطاب ورکاوه او په خپله هم د خپل نوم سره خان لګاوه نو له دې خاطره څه شی وشو هغه خان په پښتنو کې پښتانه ګرځي په دې پسې چې ځان ته عزت راټول کړي په هر حواله چې کله د عزت خبره کېږي نو پښتانه د هغې لپاره کوشش کوي چې عزت خپل کور ته راوړي خپلې لمنې ته راوړي نو هغه خان لفظ دې د خپل نوم برخه وګرځوله حالانکې زموږ چې څومره مشران تېر شوي دي د هغوی د نومونو سره خان نشته د قیس عبدالرشید د نوم سره خان نشته د هغه زوی سړابند دی خان نه دی د هغه د زوی خرشبون دی د خرشبون د نوم سره خان نشته د هغه د زوی نوم کن دی کن خان نه دی د کن د زوی نوم خخی دی د خخي نوم سره خان نشته د خخي د زوی نوم من دی د من سره خان نشته تر ټولو لویه خبره لکه د من ډېر مشهور زوی یوسف دی یوسف سره خان نشته سوی دا خانان موږ ته هله راغلي دي چې دلته په موږ په مغولو حکومت کړی دی نو له دې خاطره خان د پښتنو خپل نوم نه دی البته دا دومره پښتنو را خپل کړی دی چې اوس کله د خان نوم واخیستی شي نو سړي پښتون ته پام ځي بلکل سر یقینا دا زموږ اوس تهذیبي نښه ګرځي سر ما ته بله خبره دې سره رایادېږي موږ که وګورو زموږ د هندوستان چې کم مشهور اداکاران دي د هغوی نومونه هم چې کم دی نو د خان سره تړلی شوي دي شاهرخ خان به تاسو به پیژنئ مشهور اداکار دی شاهرخ زما په خیال دی هندۍ ټکی دی هندۍ ژبې او خان چې کم دی د مونږ ذکر وکړو خو هغه خلک د دې خان په وجه پیژني چې دا پښتون دی یا دغسې سلمان خان امیر خان نو تاسو ذکر خو وکړو چې لکه مطلب دا د پښتو خپل ټکی نه دی ورکړی شوی دی پښتنو ته خو خلک بیا هم دغه خلک پیژني ما دا خبره وکړه چې دا د پښتنو خپل ټکی نه دی خو پښتنو اوس د حیثیت د قام خپل کړی دی چې کله خپل کړی دی نو زموږ شناخت جوړ شوی دی نور قومونو کې دا لفظ هم استعمالېږي یعنی خان لفظ نور قومونو هم استعمالي خو د قام په حواله باندې یعنی چې درست قام یې پکاري هغه یوازې پښتون دی نو دې خاطر پښتون ته خان شوی لکه مطلب هر سړی خو مونږ که یو سړی ځان سره خان ولګوي او موږ پښتون نشو ګڼلی لکه داسې د بل قام سړی هم کېدی شي ځان سره خان لګولی شي زه به مثالونه درکړم لکه مغولو هغه کسانو ته چې هغه به دغه د موسیقي ماهرینو هغې ته به خان خاناوي اوس زموږ څومره د موسیقي پوهان دي په هندوستان کې یا زموږ پنجاب په سیمه باندې د هغې د نومونو سره خان لفظ لګي د دې تعلق د پښتون قام سره نه دی بلکې د دې تعلق د کومې برادرۍ سره دی د موسیقۍ د مشرۍ سره مطلب د موسیقۍ سره پوهه یې ډېره ده په موسیقۍ کې چې کله د کمال ته رسېدلي دي نو دې ته خطاب ورکړی شوی دی د خان نو دا مشري د خان د موسیقۍ په وجه باندې ده اوس را نو دې ټکي چې د دې سره د پښتون قام هېڅ اړیکې نشته که پښتون په موسیقۍ کې مثال کمال موندلی دی نو هم خان دی که پنجابي په موسیقۍ کې کمال موندلی دی هم خان دی او که د هندوستان یا د بل ځای کوم سړي موندلی دی نو هم د خان خطاب د هغې په برخه شوی دی